السلام علیکم. ما تاسو ته یوه خبره کوله. ما وی که نه چې هیڅ چا ته هم انتظار مه کوئ. هېڅوک هم نه پکارېږي. ته به یې خوښې 4 میاشتې به یې خوښې 5 میاشتې به یې خوښې 6 میاشتې به یې خوښې 8 میاشتې به یې خوښې کال به یې خوښې 2 کاله به یې خوښې بیا به راته وایي ما درته ویلي اوسو چې زما سره خبرې کوه. ښه ما درته ویلو زما کله خوښوي. ولې ته دې خپل شکل ته وګوره. ولې زما ستا په شان جنګې خوښي. ته دې خپل خوی ته وګوره. دې خپل اواز ته وګوره. داسې خبرې به راته کوي. په اوله کې به ته وایې چې زما اواز داسې سوریاله او داسې خوږ و ما ګانې ویلې او وروسته بیا دا حلي. نو زه تاسو ته وایم چې نه کوو چې چا سره تعلق ساتئ خو دومره هم مه ساتئ چې لکه ستاسو ژوند د هغه انسان نه په غیر تېرول ګران شي. د دې خلکو ژوند تېرېږي خو زموږ په شان د خلکو ژوند چې دی نو هغه ونښلي که نه. بس الله دې د هر چا په حال باندې رحم وکړي او الله تعالی دې د هر چا سره ښه وکړي. زما خو چې بس په زړه کې څه خبره راشي جوزي تاسو سره شیر کړم. زړه دې صفا د غني قصه رښتیا د غني مینه بلها د غني جانه اعتبار وکړه راشه جانان شدد وړوکی خان شدد یو ورځ میزبان شدد ډېرې مدار وکړه ډېرې مدار وکړه مخ دې تابانه ستا سترګې روښانه ستا حسن بېشانه ستا زه دې دلګیر کړمه زه دې دلګیر